دعا الله قبلی خو چې تلیوار نه یې پکې. تلیوار څه معنی؟ ناامیدي نه یې. یو شي په باب کې یو څه وخت شپې سړی دعا وکړي هغه شی اثر ونه ویني ځکه نوره دعا پرېږدي ډېرې دعا مو کې نه قبلیږي نه قبلیږي ناامیدي ښکاره کړي. ګورئ دعا الله تعالی وعده کړې ده تاسې ما ته دعا کوئ زه یې قبلوم. ډیر وخت یو شي په باب کې سړی دعا کوي هغه شی په لاس نه ورځي نو دا سړي ته بدګماني پیدا شي چې دعا مې نه قبلیږي. دلته دوه خبرې اوس ضروري باید واورو. هر ځای کې بحث نه ته په دا یوه ځای کې به اوس لږ ذکر کړو. دعا الله قبلوي وعده شوې خو اول خبره دا ده چې د دعا شرایط پکار دي. دوم بیا د قبولي معنا څه ده. اول د دعا شرایط په ځای کول لمونځ الله قبلوي بیا اودسې قبلوي په مردارو جامو نجسو جامو کې قبلوي بې وخت یې قبلوي بې حضور یې قبلوي. ګورئ لمونځ دا عبادت ته بهترین عبادت ته الله یې قبلوي خو شرطونه لري. دا دعا هم دغسې ده. د دعا د آدابو د جملې نه اول دا ده چې سړی چې دعا کوي دا دعا به په نهایت عجز او تواضع سره کوي. دوم دا ده چې حضور به برابر وي چې دا زه څه غواړم د چی شي نه پناه غواړم دغه معناتو بې پام وي حضور به برابر وي. دریم په الله به اعتماد وي چې الله دعا قبلوي په الله به بدګمانه نه وي او دعا چې کوي په جزم به کوي تردد به نه کوي که خدای تا خوښه یې رایه کړې که خوښه دې نه وایي په الله خو څوک جبر نه شي کوي. الله خاص په خپله خوښه باندې کار کوي. دعا به په جزم باندې کوي. بل دا ده چې هغه دعا چې کوي اول درود وی آخر درود وی په مابین کې ذاتي دعا قبليږي. بل د آداب نه دا ده چې د دعا په آخر کې امین وی دا وای لکه مهر داسې ده چې خط ولیکي په آخر کې مهر دعا دې وکړه امین دې چې په آخر ویل لکه مهر ده په دغه باندې خدای پاک قبلوي. بل د آداب د دعا نه دا ده چې په دعا کې به تلیوار نه وي. دوه شپې درې شپې د یو شي دپاره دعا وکړه نشه قبوله ځای ته یې پرېږدې نه ته به خپل کوشش کوې ناامیده کېږه به نه د خدای متعال د رحمت نه. بل د آدابو د جملې نه دا ده چې جامه به دې پاکوي نفقه به دې پاکوي. ځکه نبي علیه السلام یې چې دعا قبلیږي بیا د مسافر دعا ډېره ښه قبلیږي لیکن ډېر وخت به بر سار په خاوره سپېره د سفر په حال کې الله ته بزاري کوي خو دعا به یې نه قبلیږي. ولې د اغوستې جامه به یې په حرامو روپیو کړي هغه کوم چې د سهار ناشته کړې ده په حرامو روپیو کړي. انا یستجاب له د حرام دپاره دعا مخکې موږ تاسې نه ویلې یوه ګوله چې حرامو کې 40 شپې عبادت قبلیږي. پرون مو ونه ویلې چې دعا عبادت ته قبل شی دی خو دعا عبادت ده او د عبادت قبولي دپاره شرط دا ده چې نفقه به حلاله وي. چې نفقه حرامه وي یوه ګوله چې حرامه نفقه وکړي 40 شپې عبادت نه قبلیږي. نو دعا خو عبادت ته بلکې مغز د عبادت ده چې نفقه حرامه بیا نه قبلیږي. چې لباس حرامي جامه د حرامه ده خوړل د حرام دي دغه دعا بیا نه قبلیږي. بل د الله سونه پورته کول دي د آدابو نه چې دا به وي بیا به په مخ باندې تیرې. بل دا ده چې د معصیت سوالونه به نه یې پکې نو بیا الله تعالی دعا قبلوي. بیا د قبولي 3 صورتونه دي چې شرایط په ځای شي په ښه اخلاص په ښه حضور په ژړا او په ادب باندې د دعا وکړه الله یې قبلوي. خو یا هغه ته چې کوم شی غواړي هغه درکوي. یو یا دا ده چې ته غواړې مثلا دنیا خو په تا را روان یو بل مصیبت د دغه دعا قبولي اثر دا وي دغه بل غم نه د خلاص کې ته دلته موجوده پوره وړی د دغه پور نه ځان خلاصوې. خو که دعا نه وای لاس چنده به نور تاوانونه درتله اکسیډنټ په کېدو زوی به دې مړ کېدو په بدۍ به ګرفتاره کېدې په بل مشکل به وي د هغو نه د خدای پاک دغه دعا په برکت باندې خلاص کړي. دریم دا ده چې که په دنیا کې د دغه دعا یو شی الله در نه کړه نه چاته غواړي هغه درکړه نه یې د بل مصیبت نه په بچ کړي د آخرت سرمایه ده. دعا عبادت ته عبادت د آخرت سرمایه ده. دا قبلیږي درته کېښودی کېږي په آخرت کې بیا تا ته عوض په درکوي. او بل یو تفسیر کې مې عجبه خبر ول دا کله د نیکو خلکو د دعا اثر زر نشي ښکاره او د بیکاره خلکو د دعا اثر زر ښکاره شي.
خلک ذاتي بدګمانه شي چې موږ خو دا سړی نیک سړی بالو د دغه هغه د دعا نه شو قبوله پلانکی داسې فاسق هم د دغه دعا قبوله شوه الله تعالی وایي د خپل دوست دعا اوله ورځ قبوله کړي خو عشای نه ورکوي زنډوي قبوله یې اوله ورځ کې خو ورکوي یې زر نه ځکه دا د خپل دوست ژړا په دښه لګېږي دا د نارې په دښې لګېږي چې ما ته ډېر وژاړي ما ته ډېرې زارۍ وکړي دا خبرې دربار مې پرې نږدي او الله مو دې وساتي کله د یو چا دعا ډېره زر قبوله شي او وي فاسق فاجر او دعا یې زر قبوله شي وای الله دې د خبرو نه بد کېږي چې نه یو سړی پورې تنګ چې درته راشي دستي او 15 روپۍ سوایل ورته ودرېږي دلته یو دکاندار یو وخت کې زه مخکې کلو کې بازار ته لاړم بیا دکاندار ورته وکړم چې تی چای باندې کو خپل عدالت په هوټل کې دکان کې نو بیا یو عجبه خبر وکړه وای خلیفه صاحب د ما چې د چانه بد راځي هلته شناخته وي راشي خو شرم ده هغه ته زر د هوټل نه تیار چای راغواړم چې ډېر وخت را سره تیر نه کړي یو پیاله چای د زر یې وچکې لاړ شي خو چې چا سره مې زړه وي چې ما سره لږ ډېر وخت تیر کړي هغه ته بیا خپل چای باندې کما ځکه چې چای چې تر څو نه وي پوښ شوی ذاتي خو نه رانهځي را سره ناست وي چې وخت ډېر تیر شي که فکر وکړې عجبه خبر ده دلته تفسیر داسې لیکلی دي وایي کله داسې وي کله خو به د نیکو خلکو دعا په هغه ساعت قبوله شي داسې هم نه چې په دغه طرف کې بدګماني کوي نبي علیه السلام لاس پورته کړه استسقا ته د منبر نه وکړو چې بیا بارانه څاڅکي پر راغله که رانغله دغسې هغه د باران د ختمېدن دپاره خو کله د نیکو خلکو دعا وځنډېږي قبوله یې وایي اول کې او زر اثر نه ورکوي ځکه وایي خدای پاک ته دا د خپل دوست ژړا محبوبوي دا د خپل دوست آواز محبوبوي چې ما ته ښه ډېر وژاړي ما ته ښه ډېرې زارۍ وکړي او د هغه بیکاره سړي دعا زر قبوله کړي هغه د خپل دربار نه لکه رټي ځکه انسان باندې اعلی علم لري ارآه استغنا چې سړی موړ شي بیا سوالونه نه کوي چې سړی جوړ شي بیا الله ته زارۍ نه کوي نو دغه نه کله بد کېږي زر یې وای ورکړي نو دا معنی چې سړی د ناامیده کېږي هم نه غرور کې دم نه راځي چې ما دعا زر قبوله شوه څه معلومه ده چې ولې زر قبوله شوه دا حل خو هم نه ده معلوم زر نه شوه قبوله څه وجه ده چې زر نه شوه قبوله دا حل خو هم نه ده معلوم مایوسیت په سړی نه کوي تلوار به په دعا کې نه کوي نو الله تعالی د سړي دعا قبلوي او په خدای پاک به نیکو مان کوي الله ولې ناامیده کېږو چې الله دې ما دعا نه قبلوي دا موږ د مریدانو کار چې نه جوړېږي ټول دا بدګماني ډېر کوي ما وظیفې نه کېږي دومره وخت مې په وظیفه کې وشو وظیفه باندې زه نه پوهېږم وظیفه ذات یې پرېږدي کېدن دی دغه ته وایي چې نیغ نیغ ورځي یا چې وویني دغه ته دی کېدن وایي موږ ته الله تعالی د معرفت حکم کړی ده چې ته به کشف پیدا کوې که موږ ته د ذکر حکم کړی موږ ته خو د ذکر حکم کړی دا موږ لمونځونه موږ په پوهېږو چې قبلېږي ذاتې به پرېږدو روژې به پرېږدو صدقې به پرېږدو بل عمل به پرېږدو ته خپل واس کوه نور رب کریم رحیم او کریم ذات هغه وعده ده چې زه د چا عمل نه ضایع کوم خدای پاک نه د نر عمل ضایع کوي نه د ښځې عمل ضایع کوي الله شاکر ذات ته قدردان ذات ته د چا عمل ضایع کوي نه خو چې موږ بدګماني نشي په الله انا عند ظن عبدي بي که په ما الله وي دا ګمان چې ما توبه نه قبلوي نو زه د هغه سړي توبه نه قبلوم چې په ما دا ګمان چې د ما دعا نه قبلوي زه د هغه سړي دعا نه قبلوم خو چې په ما حسن ظن وي چې الله د ما توبه قبلوي زه قبلوم چې په ما دعا قبلوي زه قبلوم د ما ذکر قبلوي زه قبلوم